بسم الله الرحمن الرحیم. باب الصلاة الکسوف، باب دی په بیان د مانزه د کسوف کې. دا صلاة الکسوف دا د سیمونز دی چې کله انور یا سپوږمۍ تور شي نو په ټیم کې کولی شي. او دا صلاة الکسوف کې د اضافت چې دی دې ته ویل کېږي اضافة الشیء الی سببه، د یو شی اضافت د سبب ته. یعنی دا مونځ د دې لپاره سبب دا کسوف ته ماننور تورېدل یا سپوږمۍ تورېدلی. دا کسوف او خسوف دواړه په یو معنا باندې راځي اکثر، خو خپل لغوي معنا د کسوف هغه دا ده. کسوف دا ماخوذ د کسفت حاله نه، د یو سړي حالات بدل شي کنه نو عربی کسفت حاله معنی تغیرت. او هر چې خسوف ته نو دا د خسف الشی نه غستل شوی دی، یو شی په ځمکه کې ښکته تلل، لکه خسف ځمکه ښکته تللو ته ویل کېدلی شي کنه. دا یو لغوي معنا ده. نور دا په معنا د تورېدلو باندې راځي په اصطلاح کې. بعضې علما فرق کړی دی د کسوف او د خسوف کې، چې دا کسوف د نور د پاره وي، الکسوف للشمس، نور چې تور شي نو هغې ته کسوف ویل کېږي. اول خسوف للقمر او سپوږمۍ چې تور شي نو هغې ته خسوف ویل کېدلی شي. خو دا فرق به په هغه ټیم کې موږ کوو چې کله دا دواړه یو ځای ذکر شي، او چې کله جدا جدا ذکر شي نو بیا د یو بل په معنا باندې راځي. بعضې علما پکې دا فرق هم کړی دی چې کسوف او خسوف کې فرق دا دی چې خسوف دې ته ویل کېږي چې ټول نور او ټول سپوږمۍ توره شي، او چې کله د نور او د سپوږمۍ څه حصه توره شي، نیمه یا درېیمه حصه یا څلورمه وغیره، دا توره شي نو هغې ته بیا کسوف ویل کېدلی شي. اوس کسوف دې ته ویل کېږي اصل کې چې د نور څه حصه دا توره شي او یا غوړ نور تور شي. او دا کسوف نه واقع کېږي مګر د الله په حکم باندې واقع کېږي، دا د بل چا په حکم باندې نه واقع کېږي. خو دې دپاره دوه اسباب دي، یو سبب کونی دی او بل سبب شرعي دی. سبب کونی هغه دا دی چې کوم فلکیات والا بیانوي، او دارنګې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، دارنګې امام ابن القیم رحمه الله هغه ذکر کړي دي چې دا نور چې تورېږي نو په دې وجه باندې چې دا نور او د سپوږمۍ د نور او د ځمکې په مابین کې د سپوږمۍ حایل واقع شي. دا نور د دې رڼا خو د ځمکې ته راکوزېږي که نه، خو دا سپوږمۍ د نور او دارنګې د ځمکې منځ کې حایل واقع شي. د سپوږمۍ د نور رڼا چې کوم دا ځمکې ته پوره نه راپرېږدي، یا ټوله نه راپرېږدي او یا نیمه نه راپرېږدي یا نوره حصه نه راپرېږدي. دې ته ویل کېږي کسوف الشمس. هر چې خسوف ته د هغې دپاره سبب هغه دا دی چې دا سپوږمۍ چې رڼا حاصلوي که نه فلکیات والا وایي نو دا د نور نه حاصلوي. نو چې هر کله دا د نور نه حاصلوي نو د سپوږمۍ او دارنګې د نور په مابین کې ځمکه حایل واقع شي، یا په ټوله حصه کې یا په بعضې حصه کې، نو د هغې د وجې نه د نور رڼا دا په سپوږمۍ باندې کمه لګي، هغه توره شي. د دې وجې نه اکثر چې تاسو ګورئ نو سپوږمۍ چې کله تورېږي دا په هغه حالات کې تورېږي چې کله دا مکمل وي، یعنی 14 لسمه 14 یا اتلسمه 19 که نه، چې کله کمی اخیره کې اوله کې نو په هغه ټایم کې کسوف نه، ځکه چې هغه ټایم کې خو رڼا هم د هغې نه لږه غوندي. دا اصل کې دې دپاره سبب ظاهري دی. خو دا اسباب ظاهري بیانول دا څه منافات نه لري د سبب شرعي سره. نو دویم د دې دپاره سبب شرعي دی، د نور د تورېدو دپاره، سپوږمۍ د تورېدو دپاره. او په دې باندې څوک نه پوهېږي مګر په طریقه د وحي سره. دا په وحي سره معلومیږي. نو هغه دا دی چې په دې کې مقصود هغه د بندګانو یرول دي، چې الله رب العالمین د خپل بندګان یری، او کله کله په دې کې خبر وي د رب العالمین د عذابو چې عذاب راتلو والا دی. لکه قرآن کې الله ذکر کړي سورۃ اسراء کې وما نرسل بالآیات الا تخویفا، موږ نه رالیږو دا نښې مګر دا د یرې دپاره موږ الله موږ رالیږو. نو په دې ټیم کې موږ به استغفار هم غواړو، بخښنه هم غواړو، دعاګانې به کوو، مونځ به کوو. او دارنګې احادیث صحیحون هم دا معلومه ده، لکه روس سره روان دي چې ان الشمس والقمر آیاتان من آیات الله، نور سپوږمۍ دا دوه نښې د الله د نښو نه، لا ينکسفان یا لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته،
دا چا د مرګ د وجنه او د چا د ژوند د وجنه توریږي نه، بلکې الله رب العالمین په دې باندې خپل بندگان یری، ولکن یخیف الله بهما عباده، الله په دې باندې خپل بندگان یری. پته ولګي دلا چې د نور توریدل د سپومې توریدل په دې کې سبب شرعي سره هغه د بندگان یروللی. خو مصیبت هغه داو ګرځیدو چې د خلکو اعتماد په سبب کونی باندې پیدا شو، سبب شرعي ته فکر نشته. حالدار چې سبب کونی د دې سبب شرعي سره سم منافات خو نشته. هر کار چې الله رب العالمین کوي په دې عالم کې په دې کائناتو کې نو د اکثر د پاره سبب شته، سبب شرعي، سبب ولا ظاهري شته، سبب ظاهري. مثال په تور باندې اولاد ولې د انسانانو له الله ډایرکټ نشي ورکولای، لیکن دای لپاره سبب پیدا کړي چې سړی به واده کوي، دای نه رسو بچي پیدا کی. دا نه ولې باران ډایرکټ نشي را نازله ولې خدای لپاره سبب شته چې هغه ورېز ده، او دا شان زلزلہ چې کوم نه دای لپاره سبب شته. نو د دې توریدو د نور او دارنګي د توریدو د سپومې د پاره هم سبب شته کنه، نو سبب شرعي دغه سره سبب کونی سره منافات خو نشته. او اکثر خلکو په دې باندې اعتماد شروع کو، نو د خلکو په ژوند کې يرم ختم شوا، ولی فلکیات والا باندې اعتماد کې، حالانکه د فلکیات والا خبره د خو وسنین نه د خو هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خپل دور کې هم ویلي دي، هغه دا ذکر کړی دي، او دارنګ امام ابن القیم ذکر کړی دي. خدا خو منافات نه لري د دې سره چې کني د الله د غصې او د الله د خفقان اظهار دی، نه د الله د خفقان اظهار دی، د الله د غصې اظهار دی. خلکو ته خبر وي د الله په عذاب باندې او دغه باوجود سبب ظاهري دی کنه. لکه مثال په تور باندې الله چې تندر پچا باندې نازلې دایره پر سبب ظاهري په اسمان کې دا ورېز نه دا ول سبب ظاهري دی کنه، چې منفي او مثبت ورېز دی بس ټکراو شي دا ول سبب دی، لیکن مقصود به سره د الله قهر دی. نو الله چې پچا باندې تندر ارته خوم په دغه سبب ظاهري ولشته کنه، د قرنګي الله چې چاله خبر ورکړي د عذاب نو دایره پر سبب ظاهري هغه دار د الله د خفقان دغه خبر دی چې الله خپه دی. اوس بدی باب کې حدیثونه نقل کړي. دا یو مسله یاد لري چې نور توریدل دا د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې راغلي، نو څوکر تر راغلي دي. نو پدې کې اکثر ائمه دي قائل دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې نور تور شوی صرف یو کړه تور شوی دی، او په ورځ باندې په کوم ورځ باندې ابراهیم د نبی صلی الله علیه وسلم زوی هغه وفات شوی په ورځ باندې تور شوی، کله روایت کې روان دي. او نور اهل ویل دي لکه امام شافعی رحمه الله، امام ابن حزم هغه ویل دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې نور ډیر کړه تور شوی دی، او هغه اصل کې دلیل پیش کړي په دې باندې چې د پیغمبر نه په دې باب کې مختلف طریقې د صلات الکسوف هغه نقل لي، لیکن ایرو څه تحقیق کو چې دا یو ځل تور شوی دی کنه ډیر تور شوی دی، او په حدیثو کې ان شاء الله بیانو. عن المغیرة ابن شعبة رضی اللہ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت تے قرد فرمائی ان کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تور شوی انور په زمانہ د نبی صلی الله علیه وسلم کې یوم مات ابراهیم، په اورت چې وفات شوی ابراهیم د نبی صلی الله علیه وسلم زی او وفات شوی چې د ماری قبطینه پیدا شوی، او دینه دا معلومی کی ظاهره کې چې نور چې تور شوی په دغه یو ورځ تور شوی دی، بل ورځ باندې نه دی تور شوی. نو فقال الناس خلق ویل ان کسفت الشمس، تور شنور لموت ابراهیم د وجه د مرګ د ابراهیم نه، او دا مخکنه عادت په خلکو کې وسم دغه عادت شته چې غټو خلکو ته نسبت د باز امور کوي، ځکه چې ټیم کې خلا دومره بیان نه شوی کنه مسله خلکو ته یاد نه ونه، ځکه د خلکو دا خبره کړې و. او دا معلومیږي د نور حدیثونه، لکه نبی صلی الله علیه وسلم د یو پیر تاسو کو صحیح مسلم کې حدیث ته صحابه کرام ناس نو بر استوره وشتل شو، نو بر اسمان کې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل ما کنتم تقولون فی الجاهلیه، تاسو به د جاهلیت په دور کې څه ویل چې د استوره وشتل شي، ناغي ویل چې موږ به ویل چې د استوره په اسمان کې کله وشتل شي نو یا یو غټ شخصیت پیدا شو او یا یو غټ شخصیت مړ شو، ورته مخکنه د عادت وکنه د قرنګ دام یو عادت د خلکو جوړ شو چې هغه به دا ویل چې نور چې توریږي یا سپمې توریږي نو د چا د مرګ د وجنه توریږي یا د چا د ژوند د وجنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر رات فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الشمس والقمر یقینا ورسپمی آیاتان د دو نخری من آیات الله د الله د نخنا
لا ينكسفان لموت احد نتوريږي د وجه د مرګ یو تن ولا لحياته او نه د ژوند هغه د وجنه فاذا رايتموهما نکله چې تاسو دا دواړه وینئ فدعوا الله الله نو دعاګانې غواړي وصلوا منځ کوي حتا تنکشفا تر دې چې هغه صفاش او تر دې چې هغه تورواله ته ختم شي متفق علی وفي روایت للبخاری پر روایت بخاری کې راغلی حتا تنجلیه تر دې چې هغه صفاش وللبخاری د بخاری پر روایت کې راغلی من حدیث ابي بکر ته د حدیث ابو بکر نه چې پای کې دالي فصلوا منز کوي ودعوا دعاګانې کوي حتا یکشف ما بكم تر دې چې لریک لې شي هغه تورواله چې پتا سو باندې ډېر دي نور د وجنه خجی د دې حدیثو دغه د الفاظ وضاحت خدای چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې دا کسوف الشمس کوم دی دا یو کرت واقع شوی دی دا قول شیخ الاسلام ابن القیم او د نور کسانو دی او نور علما ویلي چې ډېر کرت واقع شوی دی ابراهیم د نبی صلی الله علیه وسلم زوی دی او ډېر پسې خپم وو چې کړه دا وفات شو د شپاړو میاشتو یا د اتل میاشتو ماشومو لکه دا عام تاریخ په کتابونو کې نقل لي چې د وفات شو او دا اصل کې پیدا شو په ذوالحجې په اتم تاریخ باندې او بیا چې وفات شو د 14 میاشتو دی یا د 13 میاشتو په عمر کې دی وفات شوی دی خجی د حدیث نه مسلې هغه معلومیږي یو مسله د حدیث نه هغه معلومیږي چې کم ظاهری اسباب دي ظاهری اسباب د دې نسبت کول یو تنتا دا صحیح نه دي بلکې دې نسبت بچاته کېدل شي الله ته کېدل شي نور تور شو سپمې تور شو د دې نسبت دا بل چاته کول نه پکار د قرنګ باران راخې شه دې نسبت چاته کول نه پکار زلزلہ و شو د دې نسبت چاته نه کول پکار چې پلانې نن مړلې ځکه زلزلہ و شو نن پلانې هغه مړلې ځکه باران شو پلانې ژوندې ځکه باران شو وغیرہ د دې نسبتونه دا بل چاته کول اغه نه دي پکار بل مسله دا معلومه شو فاذا رايتموهما دینه دا فائدہ معلومیږي چې کله منګ نور او سپوږمۍ ولیدل چې دا تور شول نو اړیو منګ مونږ کوو چې کله منګ لیدل نه دی لہذا په باندې مونږ نشتري دیو جنا د فلکیات والا په خبر باندې اعتماد هغه موږ نشو کولای کاغي ویل چې نور سپوږمۍ سبا توريږي او دې ځینو ته منګ او د سنو شروع کړی دي حدیث فائدہ نشته چې کله منګ ولیدل نو لہذا منګ به مونږ کوو دا رنګ دا فائدہ معلومه شو چې مثال په تور باندې فلکیات والا ویل چې نور به توري یا سپوږمۍ به توري او هغه په بل ملک توري منګه تا نخ کار کی بعض اوقاتو کې نورس په مې داغه تورواله په یو ملک ښکار کی بل ملک کې نخ کار کی نو مثال په تور باندې فلکیات والا هغه ویل په خبرونو کې نشریات چې کوم ځای جاری شو چې په هندستان کې په افغانستان کې په سعودي عرب کې یا په مصر شام وغیرہ په دې ملکونو کې بس په مې توري نور به توري او منګ ته چې کوم دلته په پاکستان کې تورواله د نور نخ کار کی دلته تور نه نو لہذا بنګ باندې منځو نشته فیدا رایتموهما کله چې تاسو وینئ فدعوا الله وصلوا نبي دعاګانې کوي د الله نه او منځونه کوي دنه بل پیدا معلومه شو چې کله عذاب واقع کی یا د عذاب علامات راشي دغه لپاره بهترین علاج هغه منځ دی او دغه بهترین علاج دعاګانې دي استغفار دی په دې باندې الله رب العالمین عذابونه د فکر له قران دا معلومه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک الله فرمایلی دي کنه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله دیول عذاب نور کې حاله چې تبدیو کې او الله دیول عذاب نور کې وهم یستغفرون او حاله چې دی بخنه غواړي مانو مشرکان چې کم دی مشرکین مکه داغین عذاب چې اوچتو په دوه وجبانه یو په دیو وجبانه چې پیغمبر الته موجود بل په دیو وجبانه چې التزن خلق استغفار غوښته کم چې مؤمنان پکې نه غي استغفار غوښته دغه په وجه د نور د عذاب هغه چوت شوی دی بل فائدہ دی حدیث دا معلومه شو چې حتا ينکشفا حتا تنکشفا منځ به کم ټیم پوری کولای شي دعا به کم ټیم پوری کولای شي څو پوری چې نور صفا شوی نه څو پوری چې سپومې صفا شوی نه نو اس کوي سړی دا تاسو سوال وکي چې سړی مونږ کوي او مونږ سورتونه مسختم شرط مسختم شي دوه رکعات مونږ یو کو سړی خبره ګوري نه کنه دوه رکعات مونږ سړی وکړو او سلامي چوکر ځان ور به هم توړ دی بیا بس کوي دغه جواب دارې چې دلته دوه خبره پیغمبر ذکر کړی دي یو دعا بل مونږ دی وکړو نور لاقه شانت توړ دی بس دعاګانې شروع کنه دعاګانې کوا څو پورې چې نور صفا شو لہذا بس بیا دعا هم پرېدا مونږ هم پرېدا دا ښکاره خبره ده خدي د بخاری په روایت کې د حدیث ابو بکر نه دا راغلی چې فصل لمونځ کې ودو دعاګانې غواړي حتی یکشف ما بكم تر دې چې لری کلی شي هغه حالت چې پتا سبحانه دي یعنی د انتها د دې
تورالی پورې د نور او د سپومۍ دای پورې با سړی منظم کوي او دارنګي دعاګانې بواړي او دعا د یو اهم سبب دی د پاره د رفع د عقوبت د عذاب د پورته کېدو لپاره بهترین سبب چې کوم دی هغه دعاګانې دي او داري په نور روایتونو کې راغلي دي بخاری کې چې صدقې کوي تاسو په صدقو سره هم دا مصیبت او دا درې کې باقي حدیثونه ان شاء الله بل